بسم الله الرحمن الرحیم. وللمقابلة نحو اشتريت العبد بالفرس وللقسم نحو بالله لأفعلن كذا. نن سبق سے دے با دوے معنی دی. ایسا پہلے مشتو سے دے با حرف جار چے سے معنی ازداکر لے اغی سے پہلا معنی وا دے الساق سرا دے دوے مثالے الساق و حقیقی و الساق مجازی. و دوام معنی وا دے استغانات معنی چے دے باولا مدخول علاوی دے ذکر شوی فعل لرا، یعنی دے با ما بعد دے با مقابل دے خپل مقابل دے پورا علاوی. دریم معنی میں کڑی وا دے تعلیل دے سببیت والا چه کلا کلا وی دے با مدخول سبب وی دے با دے مقابل دے پورا. ٹھیک شلا پارین میں یو دا معنی اکڑلا چه کلا کلا وی با دے تعدیہ دے پورا رسی لازمی فعل بندے چه داخلہ شی بے لازمی فعل شے یو مفعول اضافہ شی یعنی متعدی وشی. وہ کپ متعدی فعل شے داخلہ شلا بیاوے آغا متعدی فعل شے دے یو مفعول اضافہ شی. ٹھیک شلا دغیتا تعدیہ بحرف جار تعدیہ بواسطہ حرف جار وی نو پو باش دا سے مانے وی ننیے دوے معنی نرا ارتکائی چه با کلا کلا رسی دے مقابلہ دے پورا. مقابلہ دغی تویائی دا دے با ما بعد چه دا دے بعد دے خپل مقابل دے پورا مقابل وی، یعنی دے با ما بعد دے با قابل پا مقابلے شی. لیا دا دے با مدخول چه دا غوی عوض وی دے مقابل. عوض عربی ٹکا دا کدایشی تو سے نشی پا پی بل سوکا لفظ پا دغینا بدل چه دے با مدخول دے مقابل دے پورا بدل وی. وہ پا آنا سوکا لفظ چه میرو تاو غوڑی بیا داما ناشلا چه دے با مدخول قیمت وی دے با دے مقابل دے پورا. ٹھیک شلا بدغتا با دے مقابلے وی آئی. ترکیب وی اس رنگے کئی میش یو ظلوے مشترا خو جملہ دے لام حرف جار نصیری شویے دو لیل مقابلات ہیں. اس وے تقدیری عبارت میشو تاوبو سی سبق دے بالا گیا دا دے با معنی مشتشائی. وقد تکون الباء للمقابلت دا تقدیری عبارات شی. ٹھیک شلا ایس دا تقدیری عبارات شو دے ماتن والا دغی مانا داشلا چه کلا کلا وی با دے مقابلے دے پورا. اس ترکیب تے سو چکی ہے قد حرف تقلیل تکونو فعل ناقص الباء دا اسم دے تکونو. اس کا چیرے دا با ذکر میج نپشے کئی کنا وہ خلی ہوئی چے وقد تکونو للمقابلات بیا سایدو خوبی میج سکائی تکونو شوی دے یا ضمیر میج اوبوسی. وہ اس تکونو فعل ناقص تے پورا فاعل خپل موجود دا کنا چے انا پا جملے سے پا ترکیب سے میجا اسم زنے جوڑائی. ٹھیک شلا نو تکونو دے پورا اسم ظاہر فاعل موجود دا چے اغنا میج اسم جوڑائی نو بے اس پا دخت امشد دے ضمیر یستلے ضرورت نشتا. الباء اسم دے تکونو للمقابلت جار مجرور دوے مشتو سے متعلق کئی پا ثابتتن پرے. ثابتتن صیغہ دے اسم فاعل دو خمیج مؤنث ذکاو تا بوسی مذکر میں نو ویل غنڈ حروف دا مؤنث تی. یو حرف تا چی اشارہ کوئے بیوے واحد مؤنث پا ضمیر سرا کوئے نو اسم فاعل وے دے مؤنث پا صیغہ شروع والے نو ثابتتن دے مؤنث صیغہ میر دے اسم فاعل تا استعمال آئی. ثابتتن للمقابلت ثابتتن صیغہ دے اسم فاعل ہے ضمیر پش مستتر للمقابلت جار مجرور دا متعلق شی پس ثابتتن پرے.
ثابتتن صيغه د اسم فاعل سره د ضمیر او سره د خپل متعلق دا شبه جمله شلا که جمله شلا شبه جمله شلا او خبر د تکونو شاباش د تکونو سره د اسم سره د خبر جمله فعلیه خبریه شا و ایسا پر خو میں ثابتتن ہوتا یوست متعلق ظرف مستقر و دا میش دا سا کولا شي چې دوزش ظرف مستقر میش فعل ہوتا وبوسی وقد تكون الباء تثبت للمقابله خو هغه فعل چې ہوتا وبوسی د ثبتانا افعل ته میش ګوري تکونو شکیم فعل دا فعل مضارع دا به ثبتانا یا میش د مضارع فعل ربوسی اچھا تکونو کیما صيغه دو واحد مؤنث غائب بیاوی ثبتانا چې کیما مضارع مش جوړا کو اغا واده واحد مؤنث غائب ولای نو تکونو سره به مشابهات وی بیاوی مشت سویای تثبتو ثبتا ماضی یثبتو مضارع یثبتو په گردن ته پوسنر کیږي یثبتو یثبتان یثبتون تثبتو سلارما صيغه د واحد مؤنث نو تثبتو میجنن دا دوام ترکیبی په دا طریقه کوي تثبتو للمقابله بیا تثبتو فعل اس تثبتو سره خو بل مرفوع نه د ذکر شو مرفوع لکه تکونو سره چې با ذکر شوی دو تکونو شه ضمیر نو یوست او تثبتو نه بعد خو بل مرفوع مش سره نشته دا نو هيا ضمیر به پښو بوسی هر فعل سره به فعل ما بعد سے ذکر وی فعل نه بعد و فاعل ذکر وی کبه فاعل ذکر نو بیا و ضمیر پښو بوسه نو تثبتو فعل سره د ضمیر فاعل سره د خپل متعلق دا فعل جمله فعلیه خبریه دا خبر د تکونو سره د اسم و سره د خبر جمله فعلیه خبریه په دا پهلا ترکیب پیش لوستا شا دغه حصے معنا مې نو وکړه لکه پهلا حصے معنا مې وکړه چې کله کله بعد مقابله ده پورای مقابله معنا دو غیواز بدل لیا مقابله ده یو شی په مقابله شي چې بل شای روشي لیا صدا الفاظ شي چې مشتو سے قیمتو تا وی دا د مقابله معنا اشلا نحو مثال په تور اشتریت العبد بالفرس اشترا د باب افتعال ماضی صيغه دو اشترا و مضارع دو یشتری اشترا اشتراو به پرسا واحد متکلم ته ضرورت ہے اشتریتو اشتریتو د باب افتعال فعل ماضی معلوم واحد متکلم صيغه دو منع دو اشترا سمنا کوي خریدنا کول چې ته پیسې ورکې و بل نه ته یو شای وکې دغه ته خریدنا ویای شا مو وکو العبد غلام بالفرس په وصف بنده یعنی غلام میں د وصف په بدل سے وکو ورمنک ومک مو غلام وکو په بدل د وصف په مقابله د وصف په قیمت ته وصف ٹھیک شلا دا ترجمه شلا ترکیب ته وجون سی نحو مضاف اشتریتو فعل با فاعل سکش په اشتریتو شه تو ضمیر دا بارز دا که مستتر دا ضمیر بارز دا شاباش په ماضی سے صرف دوی صيغه شه ضمیر مستتر وی واحد مذکر غائب و واحد مؤنث غائب پہلا صيغه و سلارما صيغه په هغه شه ضمیر مستتر وی ماضی په نره ټول صيغه شه ضمیر بارز وی نو دا اشترایتو شه تا ضمیر بارز شو دا فاعل شو العبد دا مفعول به شو یعنی دا چار واقعیا شوی په عبد بنده دو اشترا والفعل چې کیم دا واقعیا شو دا په غلام بنده بالفرس په بدل ده وصف مو وکو غلام په مقابله د وصف په غیواز د وصف یا په قیمت د وصف یعنی غلام میں زنه وخست و وصف میں ورگڑا صدا الفاظ شه ترکیب ته وجون سی نحو مضاف اشتریتو فعل با فاعل العبد مفعول به بالفرس با حرف جار برائے مقابلہ
په ترکیب شه کدا ټکا وسره وکي به دا ډېر خلا ترکیب وي نه بمانه ارده ارو رسو با غمنا نه کنا دا خو د با مختلفه معنی نن د با مقابله معنا لګیا دو اس دوغلیشه با حرف جار برای مقابله ټیکلا اس چې به بل معنی ته ووري به با حرف جار برای قسم ټیکلا اس د دوه معنی چې کله مشکای به با حرف جار وی خو ابا د قسم د پورای پرین میں لتعدیه شه معنا کړی و بنورهم بنورهم مثال وکړه نو با حرف جار برای تعدیه نو په ترکیب شه کا دغه باب د نوم کشر دو شي کنه حروف جاره خودو خو تو ذهن شوه معنا بیا تزاشي نو دغه شه با جارا برای مقابله الفرس مجرور جار مجرور متعلق شي په اشترایتو فعل پره اشترایتو فعل سره د مفعول به سره د خپل متعلق دا جمله فعلیه خبریه اس اشترایتو فعل خو موجود د په جمله شه او جار مجرور چې پر متعلق کای به دغه ظرف تسویه ظرف لغو او کچره ظرف موجود نو ظرف مستقر شاباش اس یو ظرف ته لغو د یا مستقر ده کا فعل میں اتاو بوس او جار مجرور پر متعلق کې اغنا کیما جمله جوړا شي جمله فعلیه वो का शबह फेल में उताऊ यस्त शबह फेल उताऊ बसी शबह फेल तशाई दी यानी फेल खुनवी खो मुशाबहत ये दे फेल सरावी अतशाई दी जे दे फेल नरवातली भी اسم فاعل اسم مفعول مصدر اسم تفضیل صفت مشبهه ٹھیک شلا نو دا دغه تا صيغه د صفات یای به دا مصدر وزنه وبوسه دغه تا صيغه د صفات یې صيغه د صفات پرې چې متعلق کې به اغنا شبه جمله رسي و چې فعل پرې متعلق کې به اغنا جمله فعلیه راشي و چې شبه فعل پرې متعلق شي به ونه تر سي شبه فعل پرې متعلق کې لکه ثابتتن پرې متعلق ثابتتن شبه فعل لکنا به اغنا تشای روشی نتیجه شه شبه جمله شبه جمله جمله نه خو مثال د جمله وی و جمله چې جمله پیراوی هغه شه مقصد ځون ته پیراوی و دا شبه جمله چې دالش کی ننګړی ای جمله پشان وی یو فعل وی یو شبه فعل وی شبه فعل دا معنا چې فعل خو نه ده خود فعل پشان ده شبه جمله خو نه دو خو پشاند جمله دو اس کا جر مجرور تو متعلق کے په فعل پره به توتا جمله فعلیه حاصل شي وہ کا په شبه فعل پره د تعلق به شبه جمله روشي پېښلو ست دغه دراسه شا مخشه په لوټ شي وللقسم نحو بالله لافعلن كذا دوه شو بیا مش تقديري عبارات تربوسی وقد تكون الباء للقسم کلا کلا باوی د پورا د قسم عمل و دو خپل د جار ولکای خپل مدخول ته دو جار ورکای او مجرور بولشي هو چار و د قسم کای دغه مثال دادا بالله لافعلن كذا بالله قسم می دای په الله لافعلن کازا خما خاو ز دا چار کون زریر و ز دا ز چار کون کازا دغا کازا اسم کیم اسم دا اسم کنایا کازا کیم اسم دا اسم کنایا نو دغا اسم کنایا فعل نه بعد روغی فعل ش فاعل یا موجود دا د واحد متکلم لام تاکید دا لام مفتوحه افعلن صيغه د واحد متکلم دو نون سکیلا گردان دا واحد متکلم صيغه دو ٹھیک شلا نو لام تاکید تو سے تپاتو جدا په مضارع داخله شي کنه نو دا گردان د فعل مضارع معلوم صيغه واحد متکلم
و مؤکد دو پسې په دوی تاکید سره یو لام تاکید سره و یو په نون سکیلا سره نو دا فعل روغی و فعل چې دا قضا ته شي شو دا وترای ته جوړیږي په جمله شه دا هو دا نوې نه ګوره افغلن نشه فعل یا موجود ده فاعل یا موجود ده دا نوې مفعول به جوړیږي محلن منصوب دا زوی چې دا محل دا محل د نسب دا فعل نه بعدا هو ګوره عربي جمله ترتیب دا غدا فعل وی ورپسې فاعل ورپسې مفعول بلازمی فعل شه پہلا فعل وی دوام فاعل وی کا بلازم متعدی فعل به فعل فاعل مفعول اس افغلن شه فعل یا موجود ده فاعل یا پشه موجود ده او فاعل یې څه شی وی فاعل یې مرفوع وی کنه اس مشترا په جمله شه د نسب زوی پوتې ش کنه نو قضا چې دا اسم کنایا نو اسم چې دا دامیر مفعول ته نه جوړای محلن منصوب ده او قضا معنا دو دغه یہ ایسا شا وقت تکون الباء للقسم واو استنافیہ تکون فعل ناقص الباء اسم دے تکون للقسم جار مجرور دبے متعلق کئی مشتو سے پو ثابتتن پرے مشتو سے باچ کیما ذکر شلا نو ثابتتن صیغہ دے اسم فاعل وہ ہیا ضمیر پر شے آئے فاعل للقسم جار مجرور دو متعلق شی پو ثابتتن پرے اس ثابتتن صیغہ دے اسم فاعل سرا دے خپل ضمیر فاعل چه ہیا دا و سرا دے خپل متعلق داغا نا دا شبه جمله شلا کا شبه جمله شلا کا جمله شلا شبه جمله ویل شلا جمله خود ہو دے جمله نا جمله دو ہو دے جمله پیا جمله پرشان دو سبب یہ صدا سبب یہ دادا چه میر اسم فاعل پرے دو متعلق کڑا اسم فاعل صیغہ ثابتتن پرے ٹھیک شلا وہ کبھی میر تو یہ چه نا جملہ تا جزا نہیں جوڑاؤں جملہ فعلیہ بیدغنا جملہ فعلیہ جوڑا شی بے میر تثبتو فعلو تا بوسی وقت تکون الباء تثبتو للقسم تثبتو بے بوسی تثبتو فعل دا فعل خو میر بوسی خو یثبتو بے نو بوسی یثبتو مذکر صیغہ دو و تثبتو د مؤنث صیغه دو و حروف چې دي مؤنث دي و بایا مؤنث تو بعد پر چې کیم فعل رغلا د تکون هغه مؤنث تا نو دغه تثبتو فعل و میج مؤنث وروي تثبتو للقسم تثبتو فعل سره د خپل ضمیر فاعل تثبتو شواغه هيا ضمیر وي ٹھیک شلا ویل چې تثبتو نه بعد تو فاعل ذکر نه کې فاعل خو مذکور نه ده سره جمله شه موجود نه ده چې تثبتو شه فاعل ضمیر پر شه موجود ده نو تثبتو فعل سره د خپل ضمیر فاعل سره د خپل متعلق دا جمله فعلیه خبریه دا مکمله جمله شلا چې تثبتو پر فعل پر متعلق ہے فعل کا ماضی وی کا مضارع وی په دواړه پر متعلق کېږي په هر صورت چې مشتا د فعل نه جمله فعلیه ارسی و شبه فعل پہلے چه متعلق کے شبه فعل تشای دی چه فعل خو نہیں خود فعل پشان وی اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل مصدر و صفت مشبہہ صفت مشبہہ مستقیم ببنا حاصل جی فعلا یفعلو فعلا یفعلو کرما یکرمو کرمن فهو کریم شرفا یشرفو شرفن فهو شریفن نو دا غش پیغام بوب چې دا د ثلاثی مجرد ولا چې دا ماضی په عین کلمه یا زمادو او د مضارع په عین کلمه یا زمادو دا بوب چې ماضی و مضارع دواړه مضموم الغین دي دغه بوب تویای دا لازمی بوب دا نو د دغه لازمی بوب نامشته صفت مشبهه حاصلېږي نه دا پنځه بوب نه دي هغه نامشته فاعل حاصلېږي وہ پا دغ بوب شے چے ماضی مضارع دواڑے مضموم الغین دی دا لازمی بوب دا دغنا ومیشتا پلوس ارسی صفت مشبہہ نو صفت مشبہہ اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل مصدر دغ پرے دا شبہ جملہ دی
ٹھیک شلا دغه پر چې متعلق شي یو شای به هغه تویای شبه جمله بیا تاکي توجون سی قد تكون قد برای تقلیل تكون فعل ناقص الباء اسم دے تكون تثبتو للقسم تثبت فعل سره د ضمیر فاعل سره د خپل متعلق جمله فعلیه خبریه دا خبر د تكونو سره د اسم سره د خبر جمله فعلیه خبریه اچھا اس کا تكونو زنه درے کا الباء للقسم الباء للقسم دا تشایشل الباء یو بادو یو نوم د بادا یو بادو چې خالی داسې ولیکل شي و لوند یو نقطه ور لوند وکي و یو اسم د بادا الباء اسم د با نو دا مبتدا خبر شي الباء للقسم الباء مبتدا او قسم للقسم جار مجرور د هغه غو متعلق او ثابته تن پره لیا تثبت فعل پره ٹھیک شلا نو تكونو چې دا چې په مبتدا خبر داخل شي بیا تشای مبتدا نه تشای جوړ کو مبتدا نه اسم جوړ کو نو په دی وجه باندې افعال ناقصاتا نواسخ یاوی یو نوم یې د په نحوه پوس کې توبه شه بدان نوم یاد ترسی چې داغه ناسخ دي چې کی مبتدا خبر باندې داخل کې د اغ مبتدا نه افعال ناقصا اسم جوړ کو ا د مبتدا چې کیم حیثیت ته اوی ختم شي شا نحو مضاف بالله لفظ د با حرف جار برائے قسم لفظ د الله مجرور لافعلن اس جار مجرور و متعلق کئی میج پتش پر و متعلق کئی اقسمو فعل پر اقسمو نا اقسما دا مزیدو دا کاف سین میم دا ماده چې دغه ماده ډېره معنی دي دغه ماده ډېره معنی دي خو چې د قسم منامش زنه روخلی به پله حمزه په داخله کې باب افعال اقسما بر وزن اکرما اقسما उसने कसम खाया اقسما اس یقسمو باب افعال مضارع ترایدو یکرمو اکرما یکرمو نو ماضی اقسما و مضارع یقسمو اس وی میجا په چونکه د میجو دغه زویشه د بعد قسم بنا دو چې په باشه د قسم بنا پراته دو نو میجو دا قسم لفظ چې دا دغه پر ایو داسې فعل روبوسی چې اده واحد متکلم صيغوي ویل چې دله لا افغلن کیما صيغه دو واحد متکلم دا کنه اس دوی چې کا بچره داسې ویل چې یقسم بالله لا افغلن کا زدا جمله صحیح شلا کا غلط اشلا ویل غلط اشلا ویل چې قسم بل چاو کو قسم غیب کو وہ جواب قسم یې د متکلم ده نو په قسم شواب هغه فعل ته وبوسه چې حکیم دله په مابات شي قسم خو متکلم کوي کنه نو دواړه زوی شوی بیا متکلم صيغوي او کته چیرې د چانه حکایت کوي چې پلونی قسم کو چې زوی داسې چار کوم بیا په قسم شي یا مضارع وبوسا او په جواب قسم شاه مضارع وبوسا دغه اس دغه جمله شه د متواحد متکلم صيغه ذکر دو نو میجوه د قسم ولا د واحد متکلم صيغه استعمالای بلا صيغه استعمالول اجازهات نشته نحو اقسمو بالله اقسمو فعل ماضی معلوم ماضی معلوم کا مضارع معلوم مضارع معلوم ماضی چاہیے ماضی خو به اقسام طور لکنا شا اقسم فعل مضارع معلوم صيغه واحد متکلم با حرف جار برای قسم لفظ الله مجرور جار مجرور متعلق شي په اقسم فعل پر اقسم فعل سره د فاعل و سره د خپل متعلق دا
دا نه یزال خو نوم پکښې دی دغه نه تشای مشته جوړ شو نه جمله فعلیه خبریه جمله فعلیه ذکر سی چې اقسمو میں فعل میں ہوتا یستو ٹھیک شلا کچره میں فاعل اسم فاعل یستلا و اسم مفعول و ایک پر میں متعلق کړي و به شبه جمله و مش خو په اقسمو پر متعلق اقسم خو فعل مضارع معلوم صيغه واحد متکلم نو دغه نه مشته روغلا جمله فعلیه خبریه نه جمله فعلیه انشائیه قسم ٹھیک شلا اس میں قسم جوڑ کو دو زیرا سا د بالله لفظ نمیز تو سے قسم جوڑ کو سشای میں وګړل سرنګ میں جوړ کو خو خالی اقسم فعل میں اتر یوست متعلق چې کیم شي پر یو شای متعلق کوشي باپ پر متعلق کېږي دا متعلق وي د لام په کسره سره او چا کیم شي پر میز متعلق کای هغه اسم مفعول صيغه خدای پر استعمال کو متعلق ٹھیک شلا یا ظرف مستقر لا افعلن اس دا لام تاکید نه بعد جشلا دا جزا شلا بالله بند قسم پیراش لام تاکید جکیم زینا په جمله قسمیه شه لام تاکید شری شي دو زینا بعد د جواب قسم حصہ شری شلا په جمله شه لام تاکید افعلن فعل مضارع معلوم مؤکد بنون ثقیلہ صیغہ واحد متکلم صیغہ واحد متکلم ضمیر یہ فاعل یعنی انا ضمیر یہ فاعل اپش مستتر اچھا اس مازیش ہو مجد توشل چه واحد مذکر غایب واحد مؤنث غایب شه ضمیر مستتر ده باقی شه بارز ده مضارع دو ده جمشتا مضارع رو دغه شه ضمیری نو پیژنیه مضارع شه لام کلمه یفعلو دو یا یفعلو دو یا یفعلو دو لام کلمه بنده چکیم مضارع بنده پیش ارسی 15 صیغه دی لکه یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو په دغه شه ضمیرینا مستتر دی دغه شه ضمیرینا مستتر دی باقی صیغه چې د مضارع د گردن دی په اشه ضمایر بارز دی یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو وګورئ د لام کلمه چې لام کلمه بنده زما دو یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو نو دا 15 صیغه چې دی په دغه شوه ضمایر مستتر وی په باقی شوه بارز وی یضربو شکیم ضمیر مستتر ده هوا په تضربو شکیم ضمیر مستتر ده هيا د دوامه تضربو شکیم ضمیر مستتر ده انت شاباش اضربو شکیم ضمیر مستتر ده انا او نضربو شکیم نحنو اس افعلن نشو کیم ضمیر مستتر وی انا شاباش دینه افعلن فعل با فاعل کذا محل کذا اسم کنایا محلن منصوب فعل سرد فاعل سرد خپل مفعول به جمله فعلیه انشائیه جواب قسم قسم سرد جواب قسم جمله قسمیه انشائیه مضاف الیه د نحو مضاف سرد خپل مضاف الیه مفعول به د اعنی فعل میر مقدر تر وبوسی یعنی دا صحیح مورز دو زړه خبره دو چې مشتو سے نحو سره چې مضاف الیه حاصل شي بیا هغه تمیز دوا شي نه روبوسی یا فعل مقدر تر وبوسی اعنی و یا مثاله تر وبوسی مثاله چې مقدر تر وبوسی به مشتا حاصل شي جمله اسمیه خبریه و چې اعنی فعل تر وبوسی به جمله فعلیه خبریه اس قسم و جواب قسم خو می جوړ کړل جمله انشائیه نو ما پکښ دو مضاف الیه مکن نحو تا اس نحو مضاف الیه روغل اس اعنی فعل د پورا یمیز مفعول به جوړای اس اعنی فعل سره د فاعل یې سکش د اعنی فعل کی مصیغه دو واحد متکلم دو واحد متکلم شکیم ضمیر بھی انا
اس اغنی فعل سره د خپل ضمیر فاعل سره د مفعول به دا کیما جمله شلا جمله فعلیه انشائیه کا خبریه نه خبریه انشائیه خو جواب قسم و جواب قسم شوا کنه اس کومیش اغه تنوم بدل کن یو ځل می اون غشتل په خپل کپڑے شه می اون غشتل اس ا بیا سن غشت کی شاینه میش بیا ګوشي په پټکی شه یحکای اغه نه پانډا جوړای ګوشي ساتلیه می جوړې کړل اس ا مختلف ساتلیه ګوشي تړلې شو یو اب میش روخلی په یو پټکی شه اس ژدای پانډز نه جوړای اس هو انی فعل هو جکیم دا فعل مضارع دا نو آنی فعل سراد فاعل سراد مفعول به جمله فعلیه خبریه شا مثاله مقدر میں اترو یستو مثاله مضاف الیه مبتدا و مضاف دا مضاف نحو بالله لفعلن كذا دا مضاف الیه دا خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه من کو وقت غون مودنا وخسته